الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت چې څومره هم په مسلمانانو باندې د کرم او د احسان معامله کړې ده، نو هغه هغې باندې هر څومره شکر وباسي نو کم ده. که انسان دې خبرې ته سوچ وکړي چې الله رب العزت زه پیدا کړی یم، ورځ شپه، ګرمي یخني، د ټول هر څه د دنیا نظام چې چلی زما دپاره یې چلی. که ورځ اوږده شي، شپه لنډه شي، نو انسان پریشان دی، یاره څنګه چل دی دا، ولې دا څه چلو شو؟ که معمولي طوفان، باران او دغه رنګې آفت سماوي راشي، نو انسان په زړه کې ویریږي چې دا څنګه چل. انسان دا مني چې الله رب العزت وحده لا شریک دی، الله مني، آخرت مني، قبر مني، حشر مني، هر شی مني، زړه نه تسلیموي. مړي سره به تر قبره پورې لاړ شي، مړی به په خپلو لاسو باندې خښ کړي، مني به چې بس به اخرنۍ ارامګاه ده، اخرنۍ ځای مې، مړی به په خپلو لاسو خښ کړي. چې راشي بازار ته، 2 نمبري به بیا سټارټ، معاشرې ته راشي، دروغ به بیا شروع کړي، لین دین پکې راشي، خلکو ته به دوکې او فراډونه بیا ورکړي. که خبرو اترو کې راشي، دروغ ګویي او قسمونه په دروغ او قسمونه، دا بیا شروع، هلته به مړی ښخ کړي، را به شي او بیا به هغه لوبې ټوکې شروع کړي چې څنګه کوم د دنیا نظام او بس هغې سره بیا چلي. په جنازه کې به ولاړي، مخې ته به ته پروت چې دې جنازې ته په جرګه کې الله ته راغلی یم، مړي دپاره دعا کوم چې الله یې بخښنه وکړي. په هغې کې به هغه غیبت دی، هغه فراډونه، هغه کیسې کتارې، هغه جایدادونه شمېرل، دا ټول به دا شی شو. دا ګورې د نبي علیه الصلاة والسلام پیشنګویي ده چې اخرنۍ دور کې به زما په امت یو داسې دور راشي چې راغلي به جنازې ته ولاړي، زړه کې به دا درد نه وي چې دې مړي په سپارش کې زه راغلی یم، یا الله دا وبخې، او کوي به دنیاوي خبرې. وګورئ جنازګاګانو کې څومره مړی یا راځي یا پروت وي، ټیم پوره نه وي، تاسې دې ګپو شپو ته لږ خیال وکړئ. هلته کې به په قبر باندې خبره کېږي، بیان به کېږي، ما ته به دلته کې سوري ته ناست وو، خپلې ګپې شپې به لګوو، یو په لکاڼي ویشتی، بل په لکاڼي ویشتی، خپلې یارۍ دوستۍ زړې افسر ورته هغه ټول هر څه به رایاد وو. څه نوې خبره ده. د دې پیشنګویي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نن 1400 کاله مخکې کړې. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیشنګونی هم کړی و چې ان قریب زما په امت به داسې دور راشي چې په خپلو کې په خبرو به چا اعتبار نه، چې قسم کوي د قسم
په بنیاد باندې ټول لین دین روان دا چې دکاندار ته تاسو ته کدا شی وسول او دا قسمونه د ځان نه خوړل شروع او دا حدیث شریف راځي چې څوک قسمونه سیوا خوري د منافق علامت ده او نفاق علامت ده خپل حلال روزي خپل حلال سیس په ځان باندې حرام دي علماء کرام فرمایي چې کله داسې یو دکاندار ته لاړ شي وضعیت قسمونه خوري نو کوشش چې فاسق دی دې سپکو بل دکاندار ته بل ځای ته ست ځان ګناګارې یا هغه په دروغ قسم خوري او په اختیار قسم خوړل نو دا قسم دومره غټ سیس دي صحابه کرام په غټ سیس باندې په غټو دولتونو یې نه خوړلې او ماته ته چاکلیټ او بسکټ جوړ کړل بس ټک دی وباسه ولګیایو پروا هم دي چې د دې سوره عتاب ده د دې څومره سزا ده اگر یو کس تاسو کوی چې قسم دې مات کنه یې څه کفاره ده وی د امیر د پاره چې درې روزي دی کده کفاره ورکول چې دی مالدار یې کنه دی مزه کفاره ورکړي او بل قسم وکړي شریعت وته درې روزي بنې سي جماعت دی د غریب د پاره بدله سو مسکینانو دوه ټایم روټي دی دا غریب فرض دی کې تپاتې قسمونه ولې ماته غریب د پاره پیسې ورکول ګران دي روزي دی وجه تاسو یعنی شریعت د هر چا د پاره هغه حدود خري په هغه ځای کې هغه کس ته هغه زورن ورکړي چې ته حدود ته ماته دین اسلام خو آسان دی الله رب العزت ته آسان کړی دی خو چې تو سر نو به ټوکی کې خندا وسره کې دور ته حکم ګرانی دین اسلام نه زماده کور دی نه زما سي ورته د خېټه نه دی نه زما د ذهن نه دی نه خپل ذهنیت خبرې په چا مسلط کو بلکې سب قرآن او په حدیث کې دی هغه بیانوم ځکه ځان ته غاړه نشم درنو صحابه رضوان الله علیهم اجمعین کله به هم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس نه وفاسه درځاوړ یو بل سره ودا تذکرې کولې نن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره کړې و دا خبره په هغه خبرو کې به چې دی کله یو اهم خبره مخه تراله یادګیرل یو په توګه یاد دی نبی علیہ السلام ګور په امت مبارک ګور یو دا خبره راوی لکی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت لپاره رسول دعاګانې وختي کنا هغه یو پیغمبر د امت لپاره نه هر جمعه راځي په کار دی موږ خپل پیغمبر علیہ السلام درود وایو ټیم نشته ذکر اسکار لره مړه دور ټیم نشته سره د دنیوي د فضولیاتو د پاره د بکواساتو د پاره د سوشل میډیا د پاره د دې موبایل لپاره دا نن سبا د انزایټي اغرض ما سره یو کس ولا سب د ټیک ټاک ځوان به را روان وي انزایټي او ډیپریشن او د سی ورته د مسلې نن سبا ډېری شي دی ولی کله هم د خلکو دا ټوټل ټیم د سکرین ته ورکه د موبایل له ورکو په دې موبایل کې وته ټول خلک سمارټ ښکاري چې دې ځان ته په دې شیشه کې وګوري او مانه خو بوجي جوړه شو دا څنګه چل کیږي دا خلک خو به دنه ټوپونه وي ما سره څنګه چل کیږي دا ما سره سوس بیا په ډیپریشن کې دی لاړ شي شکه ځان ته وایي زه خو بوډا شو ختم شو خلکو څه کوي او زه څه کوم خلکو ترقی وکړه خلک اسمان ته قتل کومه ته قتل څه الله رب العزت ستر علی ګل اتفاقی کې ولاګا مسلمان خپل بنیادی مقصد پر خو ده کله دا غیارو د سپېړې خوري وال خوري کله د شیطان د حملو نه بچ کیږي ځان نشي بچ کوله کله پر هغه حرکتونه او هغه کارونه کوي چې العیاذ بالله چې هغه شیطان هم نه ستنو عزیزانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې دنیا د رنگ روغن نه چې څوک متاثر شو د دنیا په مکر او په فریب کې راګیر او کم سړی چې د دنیا په مکر او په فریب کې راګیر شو ترغه پورې به ده ترغه پورې پریدینه تاسو گمراه کړي دی پیسې د لپاره خلک سوره قران نه قسمونه د دې دولت لپاره سوره خلک عزتونه خرڅي د دې دولت لپاره خلک سس نه کوي تماته دا وای خپل اولاد پورې خرڅي خپل جسم اعضاء خرڅي څه شی د خلکو پرې خو دي او یاد ساتي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دعا د ټول امت بچ کړي زل او طوفان او د سیلاب او د خدای تعالی قهر جراجي ناسي نه راځي د په وخت په نمرود هم راتلی شو په وخت په فرعون هم راتلی شو دا نن سبا چې هر یو سړي د ځان نه فرعون جوړ کړی دی او سرکشي کل عام شروع ده
بحی کل عام شروع ده، نشی کل عام شروع دی، بی پردگی کل عام شروع ده، حرام خوری کل عام شروع ده. سو کی تپوس کوي مړه کوي خپل کار وکړي ته موږ هم الله ته سوال کوو یا الله تعالی سړی بیا راو نشي مونږ پکې مونږ نشي مونږ واز کول دي، نصیحت کول دي، منت کول دي، اوس عبدالله څنګه هنر رانی وای نشو. یاد ساتئ نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله د امت ته دعا کول ډېر زیات د الله په دربار کې وجوړ پروردګار زما په امت هغه عذاب من راولې چې کم عذاب قوم شعیب د نابطول په وجه راوځي. قوم شعیب څو کړه په نابطول کې به کمې کولو، پته لکه به کمې کولو، لکه څنګه چې کانټي ته گاډي وخیږي کنه کانټه کې کله وته سبزی وخیږي کله وته یو څو کسان وته پر وخیږي بیا نه پس یا لوډینګ یا لوډینګ کمی کپلی مپلی کوي سی سی ټي وی هغه ویډیو غانې د دې راغلي خلک ویني راوړي الله نه خو نه پټيږي خلک د کیمرې نه یریږي هغه رسمي او کستوي د کیمرو نه خلک یریږي سی سی ټي وی الله نه یری چې په توجه لګي دلته کیمرا لګیدل ډېر پاوداس کې دي ته وای غټ متقی او پرهیزګار او مؤمن سړی ته بس او چې الله خو غفور رحیم ته کوه ګناه کوه بس الله غفور رحیم ته نعوذ بالله د الله سره یو ټوکه شروع وی الله خپل حق بخي وي یو سړی وی تل وی جمعات نه اغلا وکړه څه چلے کو جمعات نه اغلا وکړه وی الله غفور رحیم ته خپل حق معاف کوي، خپل حق څه کوي معاف کوي. نو خلک ځان د پاره بیا خپل هیلي بانی ګوري دا ګوره دا روح خبر دي چې هم ویلي دي غلطي دي جمعات سیز وقف ته اوس مسله بیا بدلیږي او د خبرې مطلب او مقصد مې دا دی دوستانو عزیزانو دا نن سبا چې په معاشره کې بېچیني ده زما ستا د دین نه لرې والی دی زما ستا ماشوم دلته یې دوره وړوکې د 3 کالو ماشوم به یې وړوکې لږې لوبې ټوکې ورسره وکړه تپوس دې وکړه ابا کارټون پیژني له بوبو ډول به پیژني خو الله به نه پیژني او کلمه به نه ورسي دا حقیقت دی ګورئ هغه ورځ باندې یو ګاونډیان یو ماشوم راغی ما سره لوبې ټوکې کولې زما خو هسې د ماشومان خوښې ما ته ویې انکل ما ته له بوبو ډول ولګول ما دا له بوبو ډول صحیح دا کارټون دی که نه مې کلمه درځي وی نه مې څوک یې درته ښایي وي نه مور راته نه ده ښودې مې پلار دی چېرته هغه بارمل کې زما ستا وروڼه خویندې مشران کشران په کورونو کې څه وایي موبایل ولګوه بچي ته یې ورکړه چې بس دی په ارام په پټ کې موبایل ګوري او ما ته به خپل د دنیا کار کوو د کور کار به کوو او ستا هغه بچې بیا څه چل کوي بیا هغه شی زده کوي چې کوم شی د اغیارو رسم او رواج او په د کارډون په شکل کې هغه ده دا حقیقت دی ته وایي زما بچې دی ډېر قابل دی ډېر سمجدار دی او ډېر دا دی او ډېر دا دی خبر به نه چې ټول عقاید او ټوله نظریه او ټول هغې لارې ته به یې راړولي چې کوم د اغیارو کار خو ډېر په طریقې سره او ډېر په نرمې لهجې سره سړی ځان ته راړی او چې پوه شي چې انسان لوی شو لالچي شو بیا ولا پیسې چلی په پیسو یې ځان ته راړی دا حقیقت کله به دې په اخلاقو باندې وایي کله به دې صحیح ورته په خپل یو جال کې به دې راګېرئ که د حسن په جال کې دې راګېرئ په هر څه کې یو ډیمانډ به ته مخې ته کېدي پسې ګمراه کړي په ستا د ایمان دوستانو عزیزانو عرض مې دا کوم اختر ورځې شپې تېرې شو اختر ورځې شپې کې ما دا عبادات وکړل بدني عبادات مالی عبادات قربانۍ مې پیش کړي الله رب العزت ته مې فریاد وکړو عرفې روژه مې ونیوله هر څه مې وکړل خو د باقي ژوند په هغه طریقه کوو هغه رنګ باندې که تېروو چې څنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او یاد ساتئ هر یو انسان چرته ځان سره اګریمنټ نه دی راوړی چې زه به همیشه ژوند دی څه پته لګي په چا باندې څه وکړو بلاوه راشي چې بس راځه او یاد ساتئ چې کله هم یو انسان د مرګ فرښته ولیده په بهاوه توبه ډېرې توبې وباسي چې یاره به توبه مې ده د ټولې ګناهونو نه توبه دې هم نه قبلېږي ولې تا خو د مرګ فرښته الله رب العزت انسان ته چانس ورکړی تر هغې پورې چې کله د مرګ فرښته نه یې لیدلې یا د انور د بل طرفه نه یې راختلی نو عرض مې دا دی چې ټول ملګري استغفار کثرت سره کوو او دا ځان سره عقیده ساتئ چې الله رب العزت بخونکی دی د الله رب العزت زموږ دپاره خیرخواهي غواړي چې تاسو کامیاب شئ تاسو فلاح ومومئ او که تاسو هغې کامیابۍ د الله رب العزت په طاعت ژوند نه تېروئ یو پلار د خپل بچي ته بچي زما خبر دی ومنل د انعام به درکوم پلار خبره څوک نه مني هلته به انعام میلاو شي
ملاوي. نو الله رب العزت د حکم پاسداري د هر مؤمن مسلمان باندې لازم دی. الله رب العزت دې موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله.